کوم انسان چې په یو روژهدار باندې طعام وخوري، روژهدار له روټۍ طعام ورکړي چې په هغې سره هغه روژه ماته کړي، نو دغه انسان ته چا چې دا طعام ورکړی بندوبست کړی، ده ته د هغه روژهدار عمره اجر او ثواب میلاویږي. حدیث شریف کې راځي من فطر صائما کان له مثل اجره، چا چې روژهدار ته روژه ماته ورکړه نو د دپاره د هغه په مثل اجر دی، غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، او د هغه روژهدار د اجر نه څه څیز هم نه کمیږي، د هغه ثواب هم مکمل وي، د روژهدار ثواب هغه ته هم پوره ثواب میلاو شي، او چې چا دله د روژه ماتي بندوبست کړه ده ته هم د هغه عمره ثواب میلاو شي. نو دا یو ډېر د خیر او ډېر د ثواب عمل دی چې سړی خپل مسلمان ورور روژهدار ورور هغه له د روژه ماتي هغه بندوبست وکړي. یو سړی غریب وي یا مالداره دی، نو دواړو صورتونو کې چې کوم دی نفلي صدقه هغه کیدی شي، نو که مالدار او هغه دپاره د روژه ماتي بندوبست وشي دې باندې هم دغه ثواب میلاویږي، او که غریب وي هغه دپاره د روژه ماتي بندوبست وشي دې باندې هم دغه ثواب میلاویږي. نو بل مسلمان ورور له طعام ورکول، دا یو پخ کړې روټۍ ورکول، تیار طعام ورکول، دا یو بهترین عمل دی او دا ډېر یو اجر والا عمل دی.